د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام الرحمن حیدري ورسره مل پلاوي دغه ولایت کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو له دولتي انسټیټوټونو او په دغه انسټیټوټونو کې د محصلینو په لاسونو د جوړو شویو پروژو لیدنه وکړه. د ننګرهار د والي بیان تخنیکي او مسلکي زده کړې د اوسني وخت د مهمو اړتیاو وبللې. دا چې د افغانستان خلک مسلکي زده کړو ته سخت ضرورت لري. الحمدلله ډیر با استعداده شاګردان موږ لرل او ډیر با استعداده شاګردان ورکړي. ننګرهار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي امیر له ولایتي مسولینو مننه وکړه چې له نږدې د تخنیکي او مسلکي زده کړو له دولتي انسټیټوټونو کتنه وکړه. نوموړی وایي دغه انسټیټوټونه 14 څانګې لري چې محصلینو ته پکې 80% عملي او پاتې 40% نظري زده کړې ورکول کیږي. تدریسي بهیر چې دی فصلو کې 80% چې د عملي زده کړې دی او 40% نظري زده کړې دي. نو زمونږ بیا هم دا غوښتنه ده چې ولایتي اداره ترڅنګ داسې نور ادارات زمونږ سره دغسې همغږي اوسي. د میخانیکي انسټیټیوټ امیر وایي ننګرهار کې 22 بابا د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې لري چې په دې کې 2 خصوصي دي. په دولتي انسټیټیوټونو کې 9 بابا چې دي هغه انسټیټیوټونه دي او 14 بابا چې دي هغه د زراعت او د دې ترڅنګ کثیر رشتوي لیسې دي چې په دې بخښونو کې موږ عموما 14 عمده غټې رشتې لرو چې له دې له جملې څخه تاسې چې دلته موږ راغلي یې دا پاس په فارمیټه کې شتون لرو فی الحال لپاره. دلته 3 بابا انسټیټیوټونه دي چې یو هم میخانیک انسټیټیوټ دی چې شاوخوا 1200 محصلین لري فی الحال، یو 10 تنه استادانو پرسونل لري. د دې ترڅنګ چې د په لسګونو پروژې چې د خدمات وړاندې کړي دي. د ننګرهار تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ کې پر زده کړو بوخت محصلین وایي انسټیټیوټ کې ورته نظري او عملي زده کړې ورکول کیږي خو د لا نورو فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. چېرته موږ ته امکانات برابر شي موږ په آینده کې کولی شو لا ښې پروژې او لا ښې خدمتونه خپل وطن ته وړاندې کړو. ننګرهار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې مسولین وایي اوس مهال په دولتي 2 خصوصي تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټونو او 14 رشتوي لیسو کې شاوخوا 6,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي او زیاته کړه چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د غښتلتیا لپاره به لا ډیر کار کوي.